ټرامپ یې پرېږدي هم نه. بالکل مکسیکو په بارډر باندې و. دا بل یې ما سره شیخه 15 دانې میسیجونه دي چې یو میسیج څه ده 18 دقیقې ده. ودرېږه چې زه وګورم. غلط کمنټو والا ګیله مو له ځانه ده. شیشه سره وټکوئ چمړو زه مو راپورته کوم. نو دا خاوره نه رسمي ده، نه یې څوک مني او نه دا د منلو ده. هر څوک چې ډیورنډ رسمي خاوره بلي هغه مورخرڅی ده. ډیورنډ چې څوک رسمي خاوره مني دې ته سرحد او پوله وایي هغه مورخرڅی ده. دا د افغانستان خاوره ده. جنوبي چې موږ به چې وړوکوالي کې لوبې کولې نو موږ به هم داسې شرطونه او قسمونه یو بل ته ایږدل چې څوک کور ته اخره کې ورسي هغه به غټ خري. د ماشوموالي لوبې به وي دا. اوس که هغه لوبې موږ د ولسوالیو نړیوالو غټو مسلو ته راولو د ډیورنډ دا کرښه چې ده چې دواړه طرف ته پښتنو ته وینې یو ځای دي، کاروبارونه یو ځای دي، رشتې یو ځای دي، احساسات ورسره تړلي شوي. په هغې کې دا خبره کول چې څوک دې ته بارډر وایي هغه مورخر څه دی. نو دا تاریخ احساسات نه غواړي، تاریخ حقایق غواړي. زه غواړم چې تاریخ حقایق مخې ته کېږدم ځوانانو ته زده کړې لپاره. پهلنۍ خبره دا ده چې ډیورنډ دا کرښه دا دومره غټه مسله نه وه په پښتنو کې. دا مسله 2004-2005 نه دا شروع شوې ده. دا څنګه شروع شوې ده چې د انډیا یو پروفیسر زه وایم چې ډیورنډ ته څوک پوله وایي هغه مورخرڅی ده. دا یې په جواب کې څه وایي؟ وایي نه داسې نه ده. نو دا خاوره نه رسمي ده، نه یې څوک دا خبرې ما 2 کاله مخکې کړي دي په یو تلویزیون کې. او نه دا د منلو ده. هر څوک چې ډیورنډ رسمي خاوره بلي هغه مورخرڅی ده. ډیورنډ چې څوک رسمي خاوره مني دې ته سرحد او پوله وایي هغه مورخرڅی ده. دا د افغانستان خاوره ده. جنوبي چې موږ به چې وړوکوالي کې لوبې کولې نو موږ به هم داسې شرطونه او قسمونه څوک دې ته بارډر وایي هغه مورخرڅی دی. ولې نه دی پوسټ کوي په هغې کې اکاونټ نه دی. تاریخ حقایق غواړي. زه غواړم چې تاریخ ریپورټ چې کله اکاونټ نه دی. پهلنۍ خبره یوټیوب کې ده دا کرښه دا دومره غټه مسله نه وه په پښتنو کې.